د شپې ناست لګیا دی لیلا 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 لیلا. پلار کعبې ته بوتلو وی دا بیت الله دی چې طواف وکړه چې دې بلا نه خلاص شي. څه په غضب اخته یې د کعبې نه طواف کوي لګیا دی. حجر اسود ته غاړې وځي آواز کوي خدای د ټولو ګناهونو نه مې دې توبه وي خو د لیلا د عشق نه ستا په ذات مې دې قسم درد دی او څه ظالم درد په لاره روان دی صاحب یو شیخ مونځ کوي لګیا ولاړ سنت یې اغوستي دي لپټه یې په سر کړې ده ولاړ بزرګ صاحب مونځ کوي او چې سلام یې وګرځول ورته یې ړوند دی زه مونځ کوم او زما مخکې تېر شو. مجنون راغی د لاس مې ونیو ویل شیخ صاحب خبره واوره زما مجازي عشق دی د لیلا سره په هغې کې تباه یم په خدای مې دې قسمي که ما ته لیدلی په غبرګو سترګو ړوند شې ته حقیقي معشوقې ته ولاړې نو زه دې څنګه ولیدم زه د یو انسان عاشق یم ما ته نه یې لیدلی او ته د حقیقي محبوب ته ولاړې نو تا زه څنګه ولیدم. درد دی او ظالم دی. هغه اکبر وایي که نه وایي قیامت کې به د دې عشق عالم وګورې چې د الله انوار او تجلیات شغلې وایي نو مجنون به وایي چې دا هم لیلا ده. دې ته عزیزانو استغراق وایي. تاسو دا پوه نه شئ مونږ خو دا زمونږ زمانه داسې عجیبه غوندې ده دا بعضې خلک ځان ته پړی لیکې وایي پړی لیکې په پاکستان کې لا پړی لیکې کمزوري خدای ته وګوره پړی لیکې دوی ځان ته پړی لیکې وایي دا چا چې ایف اے بي ایم اے کړی دا پړی لیکې دي او مونږ ملیان نه ملا دی یعنې مونږ خره یو دا چې دي دا پړی لیکې یعنې چا چې دا د غوایي متیازې زده کړي انګریزي وګورئ د غوایي متیازې چې په لاره ځي داسې داسې کېږي چا چې د غوایي متیازې علم ویلی دا پړی لیکې دي خیال م راغی چا چې قرآن او حدیث ویلی و دا جاهل دی چا کیمسټري ویلی دا او چا دا ټیزن ساینس ویلی دی که نه جي پاکستان ته ګوره ساینس ته ګوره وایي ابی مې لیونی شوه په ترجمې باټینګن غواړي پاکستان ته ګوره ساینس ته ګوره پاکستان ته ګوره جهازونو جوړولو ته ګوره پاکستان ته ګوره بحري بیړۍ جوړولو ته ګوره دا روټي خلاص دوی په دفترو کې بسکټې خوري او چې مازدیګر روزي امبرسری میخې ساتلي دي هغه صدر روډ ته راوباسي هغه لوبوي او د شپې د شراب وسکي اوده پراته دوی به جهازونه جوړوي دوی به اټمي ذرات پیدا کوي او دوی به اټم بمونه هایډروجن بمونه جوړوي دا د بېغیرت دا د اکبر باچا لټان دا د اکبر باچا لټان دي دا حکمران طبقه چې ده لټان د اکبر باچا زمانه کې درې لټان داسې پراته وو نو دا یو په دې سینه بیړه پرته وه چې بیړه پرته وه نو پاس یو سور سړی روان ویل کاکا خبره واوره راکوش وې چې دا بیماران دي جوړې او دوی اوس داسې پراته دي چې داسې پراته دي نو ویل ولې ویلې دا بیړه مې په سینه پرته ده لکه دې خوله کې راواچو هغه دا خیال کړی چې دا جوړې فالج به والی ویل ولې کاکا بیماري ویل نه ټیک ټاک یم ویل نو دې ځای نه بیړه خولې ته کولی نه شو زه دې د اسکه ورپسې راکوز کړم چې پړخ شو په دې مخې ووالي دویم چې ورسره پروت ویل سمې ووه سمې ووه ویل ولې ویل پرون مې غول کړي نو رالی کونه نه پاکوله دې حرامي سمې ووه ای پرېښوده دویم یې یو دوه پټاخې لګاو چې دا دویم یې لګاو کړو دریم ورته ویل چې وای دا دواړه حرامیان ویل په تا څه چل دی ویل زم پروتم پرون مې سپي خوله کې متیازې کولې دوی ورته کوړې نه وي وایي په ایماندار هغه دي که نه ساینس ته ګوره دوی ته ګوره جهاز جوړولو ته ګوره دوی ته ګوره توپې جوړولو ته ګوره دوی ته ګوره 40 کاله وشو چې په 40 کاله کې یو حکومت د ملک د ترقۍ هیڅ کوشش نه دی کړی سوا د ښځو د ترقۍ ښځو له داسې ترقي او ازادي ورکړې ده
چې راشه کوي ترقي ورشه هندوستان کې وګورئ شرمېدلو بېغیرت ورشئ ترقي د چین وګورئ تا نه وروستو ازاد شوي ملکونه دي ترقي د هغې وګوره د هغه هندو نه دی چې تاسو به سل پاپړ د یو لوړه سل پاپړ د یو ډول نن بیا په مخه کړي د دې دا خبرونه اورئ موږ ډېر لاس ور وړاندې کړو او راجیو ګاندي سره او زموږ خارجه سیکرټري ورسره ملاو شو او زموږ صاحبزاده ایوب چې دی دومره خو یې دغه نه ده هغه ورسره ملاو شو او ورغی لن هغه لنګمار بیا په مخه کړي یې که نه په مخه کړي څه کیسونه در باندې لګېدلي دي تاسو بچو سل پاپړ د یو لوړ سل پاپړ د یو لوړ تاسو دا د صوبه زرت پښتانه به د خپلې دارې وګورئ که یو بم را وغورځېد دا ټیزونه به وګورئ په سن 65 کې ملک ټیزونه اچولي تاسو ته ګوره ملک ترقی ته ګوره ملک د هېڅ ترقي نه دا حکمران طبقه د دې اهل نه ده چې ملک تاسو په ایمان ووایئ په ایمان په جومات کې ناست دی چې زمونږ قومي اسمبلي وګورئ چې دا کم کسان پکې ناست دي دوی به د ملک د ترقۍ اسباب جوړوي زمونږ دا صوبایي اسمبلي دلته وګورئ دا چې راجمع شي دوی له خبرې ورځي دا دلته کیبینټ میټینګ کیبینټ بالا خندا راشي کیبینټ میټینګ وشو دا فیصله پکې وشو کیبینټ ته راشه دا زمونږ کیبینټ وګوره دا زمونږ اسمبلی وګوره دا زمونږ ممبران وګوره دوی چې راوځي اوس یو شوشی خوشې کړی ده د شریعت بیل شوشی خوشې کړی چا د شریعت بیل پیش کړی تاسو ته دا وایم زما دا خبرې د دنیا ګوټ ته ورسوئ چې دې شریعت بیل والاو نه تپوس وکړئ چې تاسو شریعت بیل چا ته پیش کړی دی که ضیاءالحق ته پیش کړی نو خو اسلام دی ټول هغه ټول اسلام دی ټیک شو هغه پرون نو ویلي چې تاسو که اسلام منئ نو زه 5 کالو له صدر شم ویلي که نه ویلي نو دی ټول اسلام دی د سر نه تر پښو پورې د قومي اسمبلی ته هم که پیش کړی قومي اسمبلی ممبرانو ټولو د اسلام په نوم خلکو له ووټ اخیستی که نه دی اخیستی ټیک ده اسمبلی اسلام دی صدر هم اسلام دی نو تاسو دا شریعت بیل پیش کړی چاته دی په دې مې پوهېږئ دا د جوماتونو ته دا روټ اخلاص مولیان چې درشي که نه چې شریعت بیل پیش کړی پرې راپاسي دې مرۍ نه ونیسئ چې دا شریعت بیل دې چاته پیش کړی بل دا چې په کم کور کې د ښځې او د میړه جوړ را نه شي نو د هغه کور نه ښځه یا مټیزېږي یا د میړه نه طلاق علي که نه علي یا خو ترې مټیزه شي وتښتي یا ترې طلاق علي په اسمبلی کې ورسره ناست دی د مینې اسټل پس خوردې خوري تالي سټي او قوم دوکه کې چې ما ورته شریعت بیل پیش کړی خو استعفې ورکوي اسمبلي ورته پرېږدئ سینیټري ورته پرېږدئ چې راوځئ استعفا ورکوي نو دا بل ډونګ مچو کړی صاحب چې کال خو تیر شي که نه نو یو شوشه پرېږدي نو ټول کال بیا خلک اخته په شوشه صدر صاحب بیا د خیر په غونډۍ کښېني بیت الله شریف ته منډه کړي چې یا الله شوشه مې پرېښې پکې مې کامیاب کړه پکې کامیاب کړی کال یې بیا خپل دی مخکې کال له به وګورې بله یو شوشه به پرېږدي دا 10 کاله په دې شوشو تېر کړه والله که نه اسلام شته نه دین شته نه مذهب شته نه په دې ملک شرعي نظام وګورئ دومره ده چې هر سړي ته پړ کې دا درد ساتل پکار دي چې خدای د ملک قانون قرآن پکار دی د ملک قانون شریعت پکار دی دا پاکستان د ډېرو خلکو په قربانو او په وینو جوړو او د دې نه اهلو د لاسه تباه کېږي لګیا دی خدای دوی تباه کړي او د ملک لاج وساتي دا زمونږ ملک دی دا زمونږ وطن دی خدای دې نه کړي هغه ساعت که دې ملک ته یا روس راغی دې ملک ته یا هندو راغی زمونږ به څه حالي مونږ به بیا هغسې سپي یو لکه د انګریزانو په وخت کې چې سپي د انګریزانو د آسونو خاښړه به مونږ پاکول او د انګریزانو بوټان به مونږ پالش کول او د هندوانو د هغه پیتلو لوښي به مونږ وینځل زمونږ دې کلي کې یو دې کلي کې دا چې مبارک کلی دی زه چې پکې ناست یم دې کلي کې یو د هندوانو تالي سټو نو پیسې ورسره بیا ډېرې رالي نو ما ته یې وړه چې ملا صاحب مانا وی ملا ما د سړي زوی شو
ما نه لیدلی تا چې د هندوانو هغه برتنونه به دې مانځ کول او د هندوانو په ګودامونو کې به دې بورۍ اوچتولې. اوس د پاکستان د برکته ته هم خوله کږکې او خبرې کوې. دا خسکي مالدار چې دي د دوی دا خبرې واورې لګې. دا اوس چې والا د هیروین د برکته پیسې را هیروین سمګلینګ څوک کوي؟ حکومت یې کوي. د چا په جازونو کې هیروین دي؟ وایي بټۍ د چا په حکومت کې جوړې دي؟ د چا؟ تا پیژندې؟ باز میں گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باز کیم پخپلا او ملامت کیم ما سوکی تے نن دا قوم بچی کده هیروین د لاسه تبا کیږي ذمہوار تاسو یې. زه به وغواړم چې په دې ملک کې به دا شی نه وي او زه به د ملک حکمران یم. قسم په خدای دی چې اور در باندې بل کړم اور. او په ژوندون کابل کې ولې امن و؟ ولې امن و؟ یو ننبهي روټۍ کمه پخ کړې وه کمه چې داود صدر داود پې ورغی چې روټۍ وتلله کمه وه. ویل دا ولې؟ ویل جی ویل بزنس سر خپونه یې ونیو او تنور ته یې ور واچو او سر یې پې کېښودل چې د روټۍ نه مخکې تا کباب که چې ستا عمر یې چې بیا رانه کمه روټۍ ته به روټۍ کمه ولې کوې؟ ولې؟ یو په تنور کې اچوم ته وګوره چې بیا روټۍ کمه وي. یو پایوالا رانیسم چې دا دې کې اوبه ولې دي تا ولې اچولې او همغه کړهي لاندې دې سر دننه کم چې کم کړهي دی اور دې ترې لاندې کړی سر دې ترې دننه ګجر دی 8 روپۍ پاو پای شو نو اوس دې پکې وبهي اوس دې وبهي پکې راشه ټولې بیخې سرکاري فارم ته ولېږم او ګجر راونیسم او سر لاندې او خپې پاسې ځوړند کړم. ته وګوره که څه چل دی په غوښې انسپېټر مقرر دی. د انسپېټر کور ته صاحبه نری غوښه دړی لاړه شي مرداره میخې قصابخانه کې د انسپېټر صاحب جیب ته پیسې لاړې شي. د کمیټۍ دغه مقرر دی دړوغه د کمیټۍ اول یې مشر تارپیټو وګوره میر صاحب میر هغه یې وګوره ممبران یې وګوره عمله یې وګوره. زه به ووایم چې دا کار نه غواړم. ما نه بیا په ملک کې څوک وکړي؟ قبایل دي آزاد مزاد پکې نشته. قسم په خدای دی چې بلډوزر یې در باندې وګرځوم چې مې غلط کار در کې ولید. ته وګوره چې دا خلک ټکي کوي او ته په ایمان یې چې یو اجرا بل اجرا ته غږ کولی شي یو اجرا بل اجرا ته څه ویلی شي؟ خبره خلاصه یو غل بل غل ته څه ویلی شي؟ زمونږ د استازو هغه به وایي چې په لاره د شپې روان یې څوک در باندې اواز وکړي چې هلکه څوک یې نو ویل داسې مه وایه چې یا ملا یم یا طالب یم یا سوداګر یم یا داسې مه وایه وایي داسې وایه چې څنګه یې دغسې یو. نو ما ورته ویل چې د دې فایده څه ده؟ وی د دې فایده دا ده چې که دا ناست سړي غله وي نو پوی به شي چې دام غل دی نو څه به درته نه وایي. ټیک شو. که دا ناست سړي سم وي او ته ورته وایي چې څنګه یی دغسې یو نو هغوی به وایي چې دام سم سړی دی. نو په دواړو صورتونو کې به بچ شي. تاسو خیال راغلی نو چې څنګه دي دغسې یو غله دي او مونږ هم غله یو.